د قصص الانبیاء علیهم السلام د څوارلسمې فتې دوهم مخ. نو فرعون هم د خپل لښکر په راټولولو شروع وکړه چې په بني اسرائیلو پسې ولاړ سي او راویې ګرځوي. دغه د فرعون وتل په خپله د فرعون په اراده سره نه وه، بلکې دا هم د الله جل جلاله اراده وه چې پسې ور ووځي. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. نو وإستل موږ دغه قبطیان له باغونو او چینو څخه د خزانو او شو ځایو څخه موږ د قبطیانو سره دغسې وکړه او په میراث مو ورکړه دغه د دوی پاته شیان بني اسرائیلو د یعقوب علیه السلام اولادې ته. او دغه فرعونیان د لمر ختلو پر وخت بني اسرائیلو ته ورورسېدل. کله چې فرعون پر هغه خپلو کړو پښیمانه سو چې ولې مې بني اسرائیلو ته د تللو اجازه ورکړه، نو د لښکر په راټولولو مشغول سو. دغه د لښکر راټولولو هم څه وخت ونیوي او تر دغه وخته موسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره بحر احمر ته رسېدلی و. بحر احمر دوه شاخه لري چې یوه ته یې قلزم ویل کیږي. نو موسی علیه السلام د بحر احمر و قلزم ته رسېدلی و. په دغه وخت کې بني اسرائیل په دې فکر کې وه چې تر دغه دریاب څنګه واوړي یا تیر سي، خو چې تر شا یې وکتل که ګوري فرعون د لوی لښکر او اسلحې سره په دوی پسې رارهیدي. الله جل جلاله فرمایي: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني کله چې دغه دوه ډلو سره ولیدل د موسی علیه السلام ملګرو وویل: بېشکه چې موږ نیول سوي یو، هغه د فرعون او د ده لښکر راپسې رارسېږي. خلق په بیره او تشویش کې سوه چې مخته یې دریاب دی او شاته یې فرعون. هغه متل چې وایي یوه طرف ته ډانګ او بل طرف ته پړانګ، لکه محاصره چې سوه او دا یې یقین سو چې موږ ونیول سو. نو یې موسی علیه السلام ته وویل چې دا څه پیښه سوه او اوس به د فرعونیانو له لاسه څنګه ځانونه خلاصوو. الله جل جلاله د موسی علیه السلام هغه جواب بیانوي چې دوی ته یې ووایه او فرمایي: موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وویل: هیڅکله داسې نه ده چې فرعون دې په موږ پسې راورسېږي. بېشکه چې زما رب عز وجل په نصرت او کومک زما سره دی، ډېر ژر به ماته د نجات لار وښیي. الله جل جلاله فرمایي چې دغه د بني اسرائیلو د بیرې او تشویش په وخت کې موږ موسی علیه السلام ته وحی نازلې کړې، امر به ورته وکړي چې په خپله لکړه دریاب ووهه. کله چې موسی علیه السلام دریاب په لکړه ووهه نو دریاب وچاودېدی، 12 حصې سو. بیا د اوبو هره برخه لکه اوږد، لوړ او لوی غر داسې سوه. د دریاب اوبه یوه او بل طرف ته ولاړې او د هر طرف اوبه داسې ودرېدې لکه یو ډېر لوی غر. په تفاسیرو کې وایي چې دریاب ډېر ژور و او اوبه یې 12 ځایه وچاودېدلې. 12 کوڅې پکښې جوړې سوې چې د بني اسرائیلو د 12 قبیلو دپاره جلا جلا لار جوړه سوه او د هرو 2 کوڅو په منځ کې اوبه داسې ودرېدې لکه لوی لوی غرونه. او دغه 12 کوڅې چې د دریاب په منځ کې جوړې سوې تر اوسه خو پر دغه ځای اوبه ولاړې وې، نو خود دغه مځکه خټې پاته سوه او په خټو کې تګ کول سخت او مشکل کار دی. مګر
الله جل جلاله دغه 12 کوڅې یا لارې په خپل قدرت سره وچې کړې وچه لار ده چې دوی پر رهي الله جل جلاله دغه حالات په سورة طه کې بیانوي او فرمایي چې موږ موسی علیه السلام ته وفرمایل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى نو جوړ کړه بني اسرائیل ته د لکړې په وهلو وچه لار په دریاب کې نه به بیریږي ته په تعقیبولو د فرعون چې وبه مو نیسي او نه به بیریږي د غرقېدلو څخه فرعون د خپل لښکر سره په پسې دی خو د دریاب غاړې ته چې راورسېدی فرعون ودرېدی بیریږي نسی ورته مخه کېدلی مګر الله جل جلاله د فرعون آس ورپورې واهه په خپله فرعون خو په فکر کې ولاړ و بیرېدی مګر د فرعون آس ورته مخه سو په دریاب ورګډ سو فرعون چې پر خپل آس سپور دی او په دریاب ګډ سو لښکر هم ټول په پسې سو موسی علیه السلام او د ټول ملګري تر دریاب واوښتل پورې وتل حتی هغه تر ټولو وروسته نفر یې هم له دریاب څخه پورته سو خو فرعون او د ټول لښکر په دریاب کې دی دغه مهال دریاب سره ګډوډ سو او دوی ټوله غرق سوه الله جل جلاله په سورة طه کې فرمایي فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم نو فرعون په بني اسرائیلو پسې خپلې لښکرې پسې کړې چې فرعون هم ورسره و نو لاندې کړه دوی له دریابه څخه هغه شی چې دوی یې لاندې کړه یعنی نور نو په دې پسې سر مه ګرځوه هر څه چې ورته پیښه سوې ده هغه ورته پیښه ده فرعون او قوم یې داسې اوبو غرق کړه چې اندازه یې بې له الله جل جلاله بل چاته نه ده معلومه موسی علیه السلام او د قوم له غرقېدلو څخه خلاص وه الله جل جلاله د فرعون د مرګ حال په سورة یونس کې بیانوي او فرمایي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله جل جلاله فرمایي او بني اسرائیل موږ تر دریاب تیر کړه نو فرعون او د لښکر د ظلم او تجاوز دپاره په دوی پسې سوه تر څو چې دغه فرعون غرق سو کله چې فرعون په اوبو کې ډوب سو او پر خپل مرګ وبېرېدی نو یې وویل پر دې مې ایمان راوړی دی چې په حق سره هیڅ معبود نسته بې له هغه ذاته چې بني اسرائیلو پر هغه ایمان راوړی دی او زه د مسلمانانو څخه یم فرعون کله دغه اقرار وکړي دا هغه مهال و چې مرګ یې ولیدی او پر دغه وخت نه توبه قبلیږي نه ایمان راوړل قبلیږي الله جل جلاله د ایمان راوړل رد کړه او فرمایي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آیا اوس دې ایمان راوړي کله چې مرګ درته راغلی نو ته د الله جل جلاله په بندګۍ اقرار کوې حال دا چې دغه عذاب تر راتګ د مخه دی دغه رب عز وجل نافرمانی کول او ته د فساد کوونکو څخه وې چې د الله جل جلاله لدینه دي خلق منع کول نو دغه د مرګ د لیدلو پر وخت توبه ګټه نه رسوي شاعر وایي ای ناپوهه نن ژړا کړه پر خپل ځان
زکندن کې بیا سود نکړي هیڅ ارمان. الله جل جلاله نور هم فرعون ته فرمایي فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفک آیه. نن ورځ به ستا په مړه بدن سره هغه چې روح پکښې نسته نجات درکړو. بدن به دې له دریابه لس لغړ راوباسو. هغه هم د دې دپاره چې د وروستنیو راتلونکو خلقو دپاره یوه نښانه او علامه وګرځې، د عبرت دلیل وګرځې چې خلقو ته دا معلومه سي چې ته بنده وې او بل څوک دغسې د ربوبیت دعوه ونه کړي لکه تا چې کړې وه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي ځینو بني اسرائیلو د فرعون په مړینه کې شک درلودی چې مړ به نه وي، نو الله جل جلاله د ده مړ جسد له دریابه ورسره وایستی. په ځینو تفاسیرو کې لیکلي دي لکه څرنګه چې د فرعون بې وخته ایمان راوړل بې فایدې وه، الله جل جلاله هم د ده تر مرګ وروسته د ده بدن ته دغسې بې وخته او بې فایدې نجات ورکړي. نو الله جل جلاله وفرمایل چې بدن به دې تل پاته سي. په مومیا به د دې دپاره لړل کیږي چې خلق یې د عبرت دپاره په وروستني تاریخ کې ویني. دا د موسی علیه السلام له وخته بیا تر اوسه د ټولو انسانانو دپاره عبرت او نصیحت دی چې الله جل جلاله د ده جسد د تل او همیش دپاره پرېښاوه. نن ورځ به ستا په مړه بدن سره هغه چې روح پکښې نسته نجات درکړو چې د وروستنیو راتلونکو خلقو دپاره یوه نښانه او علامه وګرځې. او بېشکه چې ډېر د خلقو زموږ د قدرت د دلایلو څخه بېخبره دي، توجه نه ورته کوي. واقعا هم تر اوسه د دغه فرعون جسد چې دوهم رمسیس ورته وایي د مصر په موزیم کې د خلقو د عبرت دپاره موجود دی او د دې دپاره چې خراب نسی او وساتل سي تل په مومیا لړل کیږي. او رمسیس دغه د موسی علیه السلام فرعون دی چې الله جل جلاله یې جسد د عبرت دپاره پرېښاوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله فرعون غرق کړی نو یې وویل پر دې مې ایمان راوړی دی چې په حق سره هیڅ معبود نسته بې له هغه ذاته چې بني اسرائیلو پر هغه ایمان راوړی دی. نو جبريل علیه السلام وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم که تا زه لیدلی وای چې ما د دریاب لوشي را اخیستې او د فرعون په خوله کې مې د دې بیرې ورتخته کولې چې الهي رحمت ورونه رسېږي. ورونو که څه هم فرعون دغه د وحدانیت شاهدي ادا کړه مګر الله جل جلاله نه کړه قبوله، ځکه د مرګ په وخت کې توبه نه قبلیږي. فرعون لعن په غرقېدلو مړ شو او بني اسرائیل یې له شره خلاص وه او تر دریاب واوښته یا تیر سوه. ورونو او خوندو د موسی علیه السلام قصه دوو برخو ته ویشل کیږي چې اوله برخه یې په مصر کې د فرعون سره وه او موږ ولیده چې د مصر پیښې او واقعات د فرعون او د ده د لښکرو په غرقېدلو سره هغه چې الله جل جلاله په دریاب کې غرق کړه پای ته ورسېدل او بني اسرائیل د فرعون له ظلمه خلاص وه. او اوس به د موسی علیه السلام د قصې دوهمه برخه بیان سي چې دا بیا هغه پیښې او واقعې دي چې د فرعون تر غرقېدلو وروسته د مصر په سینا او فلسطین کې پیښیږي. کله چې موسی علیه السلام او د قوم بني اسرائیل تر دریاب واوښتل او الله جل جلاله له هغه لویو عذابو چې د فرعون او د هغه د عملیې د لاسه ورسېدل خلاص کړه، نو الله جل جلاله بني اسرائیل ته دغه خپل رحمت او احسان وریادوي او فرمایي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یعنی او هغه وخت در په یاد کړئ چې موږ تاسې ته د فرعون د عملیې څخه نجات درکړي چې تاسې ته به یې سخت عذاب درکاوه، ستاسې زامن به یې وژل چې نسل مو ورک سي، او ستاسې لوڼې یې د خپل خدمت دپاره ژوندۍ پرېښولې، چې په دغه کې ستاسې د رب عز وجل له طرفه ډېر لوی آزمایښت او امتحان و. اوس خو بني اسرائیل د فرعون او د هغه د عملیې په غرقېدلو سره له عذابه خلاص وه او تر دریاب واوښتل. پس له څه تک کولو پر یوه داسې قوم ورغله چې د بوتانو عبادت یې کوه. ورونو او خوندو، سر له اوسه تاسې د بني اسرائیلو یا یهودیانو کړو وړو او عمل ته ځیر او متوجه سي. بني اسرائیلو د فرعون او فرعونیانو ټول د کفر حالات، د موسی علیه السلام معجزې او هغه آفتونه چې پر فرعون او د هغه پر قوم نازلېدل په خپلو سترګو لیدلي دي، مګر د مخه تر دې چې فلسطین ته ورسېږي تر اوسه په سینا کې دي دغه بتپرسته قوم یې ولیدی. د دغه بتپرسته قوم په لیدلو سره د بني اسرائیلو هم د بوتانو عبادت کولو ته شوق وسو. نو یا موسی علیه السلام ته وویل: یا موسی، موږ ته هم دغسې یو معبود او اله را جوړ کړه لکه دغه قوم چې لري. الله جل جلاله دغه حالات بیانوي او فرمایي: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. او تیر کړه موږ بني اسرائیل تر دریاب، نو راغله دوی پر یوه قوم چې هغه قوم خپل الهه یا خدایانو ته چې بوتان وه په عبادت ولاړ وه. بنو اسرائیل وویل: یا موسی، موږ ته هم یو معبود راوټاکه، را جوړ کړه لکه دوی چې الهه لري. موسی علیه السلام وویل: بېشکه تاسې یو قوم یاست چې نه پوهېږئ. اوس بني اسرائیل د سینا څخه د فلسطین پر طرف رهي دي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله له طرفه موسی علیه السلام ته امر وسو چې د تور غره ته ولاړ سه. دا ځکه چې الله جل جلاله وعده ورسره کړې وه چې هلته به تورات ورکړي، چې هغه تورات به د ده او د ده د قوم دپاره قانون او شریعت وي. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: وواعدنا موسی 30 لیلة، او موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره چې د تور غره ته به راځي او هلته به داسې 10 شپې تېروي چې روژه به نیسي، او د دغو 10 شپو تر تېرولو وروسته به الله جل جلاله خبرې ورسره کوي او هلته به تورات په لاس ورسي. کله چې بني اسرائیل تر دریاب واوښتل نو دوی د فلسطین پر خوا رهي دي. څرنګه چې بني اسرائیل 6 لکه نفره دي، بیا نو ښځې او ماشومان، سپین ږیري او ناروغان هم ورسره دي، نو خود تک کول او حرکت یې په کراره سره و. مګر موسی علیه السلام د دې دپاره تلوار وکړي چې د الله جل جلاله د رضا او د الهي امر د عملي کولو دپاره تر قوم د مخه د تور غره ته ورسي او الهي کتاب تورات ژر لاسته راوړي. نو تر قوم د مخه سو. دا دی موسی علیه السلام یوازې او تر خپل قوم د مخه د تور غره ته ورسېدی چې دا نو د تور پر غره د دوهم وار دپاره د رب السماوات والارض او موسی علیه السلام ملاقات دی. الله جل جلاله ورته وفرمایل: وما اعجلك عن قومك یا موسی، او څه شي تلواري کړې چې تر قوم د مخه راغلې یا موسی؟ قال: هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. موسی علیه السلام وویل: دوی هغه دي تر ما وروسته راپسې رارهي دي او زما ربه ما تا ته په راتللو کې د دې دپاره تلوار وکړئ چې زما څخه ډېر راضي سې.
موسی علیه السلام د تور غره ته ورسېدی او هلته د هغې مبارکې ونې سره د دوهم وار دپاره د الله جل جلاله سره بې له لیدلو خبرې او ملاقات کوي او په دغه مقدسه شیله یا وادي کې د دې دپاره انتظار کوي چې تورات لاسته راوړي. کله چې موسی علیه السلام د دغه مکرم ملاقات او تورات اخیستلو لپاره د خپل قومه جلا کېدی نو یې خپل قوم ته وویل چې زه به تر 10 ورځو وروسته بیرته تاسې ته راسم او خپل ورور هارون علیه السلام ته یې وویل په دغه موده کې چې زه نه یم یعنی زما د غیاب په وخت کې ته زما د قوم دپاره زما خلیفه اوسه او د دوی کارونه ور اصلاح کوه او د مفسدانو د لارې متابعت مه کوه. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام ته وویل زما په قوم کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دپاره زما خلیفه اوسه او د دوی کارونه ور اصلاح کوه او د مفسدانو د لارې متابعت مه کوه چې د ګناه کولو په وخت کې ورسره موافق سي. موسی علیه السلام له خپل قوم څخه رهیسو او د دوی د کارو د اداره کولو دپاره خپل ورور هارون علیه السلام د دوی سره پرېښاوه. په دغه موده کې چې موسی علیه السلام هلته په جبل طور کې و د خپل رب عز وجل سره مستقیمې بې له وحیو او بې له واسطې خبرې کولې نو ځکه موسی علیه السلام ته کلیم الله ویل کیږي. الله جل جلاله فرمایي وکلم الله موسی تکلیما چې دا د سورة النساء 143 نمبر آیات دی. یعنی او خبرې کړې دي الله جل جلاله د موسی علیه السلام سره په خبرو کولو. په دغه آیات شریف کې د کلمه لفظ د لام په شرط سره ویل کیږي یعنی دغه خبرې یو وار نه دي سوي بلکې الله جل جلاله څو واره په تکرار سره خبرې ورسره کړې دي. موسی علیه السلام د طور په غره کې دی او هلته 10 ورځې د تورات د لاسته راوړلو په انتظار تیروي. نو موسی علیه السلام دغه 10 ورځې د الله جل جلاله د رضا دپاره روژه نیول. کله چې 10 ورځې پوره سوې موسی علیه السلام ته دا معلومه سوه چې د ډېرو روژې نیولو په سبب یې د خولې بوی تغیر کړی دی نو یې د خولې د بوی د ایسته کولو دپاره د یوې ونې په لښته مسواک ووهه چې د خولې بوی یې خپل طبیعي حال ته واوړي. الله جل جلاله پر دغه مسواک وهلو عتاب ورکړي چې ولې دې مسواک ووهه. موسی علیه السلام وویل ځکه چې د خولې بوی مې تغیر وکړي. الله جل جلاله وفرمایل آیا ته نه یې خبر چې د روژاتي د خولې بوی زما په وړاندې د مشکو تر بوی ښه او بهتر دی. نو نورې 10 روژې ونیسه چې په دې حساب تر هغو 10 ورځو چې موسی علیه السلام به هلته تېرولې نورې 10 ورځې هم زیاتې سوې چې د دغو 10 ورځو په زیاتېدلو سره موسی علیه السلام ټوله سره 40 ورځې د تور په غره کې تېرې کړې. په دغه 40 ورځو کې 10 ورځې د ذوالقعدې د میاشتې وې او 10 ورځې یې د ذوالحجې د میاشتې هغه اولې 10 ورځې وې چې په دې حساب سره د میقات موده د لوی اختر په اوله ورځ پوره سوه. الله جل جلاله دغه حال په سورة الاعراف کې بیانوي او فرمایي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. یعنی موږ د تورات د ورکولو دپاره د موسی علیه السلام سره 10 ورځې وعده کړې وه او بیا هغه 10 شپې موږ په نورو 10 شپو سره پوره کړې. نو د رب عز وجل وعده 40 شپې پوره سوه. څرنګه چې موسی علیه السلام د دغو 40 شپو او ورځو په جریان کې د الله جل جلاله سره بې له واسطې خبرې کولې ډېر زیات خوند او لذت به ورته حاصلېدی
نو د موسی علیه السلام د دغه الهي محبت او خبرو کولو څخه نوره طمع هم پیدا سوه، نو یې د ډېر شوق له مخې د هغه خبرې کوونکي الله جل جلاله د لیدلو تمنا او آرزو هم وکړه او وی ویل زما ربه ما ته خپل ځان راښکاره کړه چې زه تا ته وګورم. الله جل جلاله دغه واقعه بیانوي او فرمایي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. کله چې موسی علیه السلام زموږ د وعدې وخت ته راغلی او د ده رب عز وجل د ده سره خبرې وکړې، نو موسی علیه السلام وویل زما ربه ما ته خپل ځان راښکاره کړه چې زه تا ته وګورم. د موسی علیه السلام دا امید هم پیدا سو چې الله جل جلاله وویني، مګر الله جل جلاله د ده په جواب کې وفرمایل ته به په دنیا کې هیڅ کله ما ونه وینې. پاکی دې وي د رب عز وجل لره. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. د مخلوقاتو سترګې په دې دنیا کې الله جل جلاله نشي لیدلی، خو په آخرت کې مؤمنان خپل رب عز وجل بې له احاطه کولو لیدلی سي. او الله سبحانه وتعالی د خپلو مخلوقاتو سترګې ویني او احاطه پر کوي او په هر حال یې خبر دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې تا خپل رب عز وجل لیدلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نور انا اراه. هغه نور دی څنګه یې ووینم؟ همدارنګه د معراج په حدیث شریف کې کله چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې آیا تا خپل رب عز وجل ولیدی؟ سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه نور دی څنګه یې ووینم؟ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رب عز وجل د معراج په شپه ونه لیدی. همدارنګه دلته او په دغه ځای کې چې موسی علیه السلام وغوښته چې الله جل جلاله وویني، الله جل جلاله دغه کار منع کړي او وی فرمایل لن ترانی ته به ما ونه وینې. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو موسی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حجابه النور. د الله جل جلاله حجاب نور دی. او په بل روایت کې فرمایي حجابه النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه رواه مسلم. یعنی د الله جل جلاله حجاب د ده عز وجل د ذات د لیدلو منع کوونکی اور یا نور دی. که یې دغه د ده جل جلاله د لیدلو منع کوونکی له منځه یوړي، حجاب یې ایسته کړي، د ده عز وجل د ذات نور جلال او ځلېدل به ټول مخلوقات وسوځي. بیرته کیسې ته راسه. د موسی علیه السلام د دغې غوښتنې په جواب کې چې ویل ما ته خپل ځان راښکاره کړه چې زه تا ته وګورم، الله جل جلاله وفرمایل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. چې دا د سورة الاعراف 133 نمبر آیات دی. ته به ما په دنیا کې ونه وینې، مګر ته هغه غره ته وګوره چې تر تا قوي دی. هلته یو بل غر و نه جبل تور. که هغه غر پر خپل ځای ثابته پاتې سو نو قریبه ده، کیدای سي چې ته هم ما ووینې، زما د لیدلو طاقت راوړلی سي. او که هغه غر ثابته پاتې نسو نو ستا سره هم زما د لیدلو طاقت نشته. نو کله چې د موسی علیه السلام رب عز وجل خپل بلا کیف تجلا پر دغه غره وکړه، د خپل نور څه حصه پر غره ښکاره کړه، هغه غر یې ذرې ذرې د مځکې سره برابر کړي.
په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه آیات شریف تلاوت کړی ربي ارني انظر الیک یعنی زما رب ما تخپل ځان راښکاره کړه چې زه تاسو وګورم نو یې وفرمایل د الهي نور څخه پر دغه اندازه راووتی او په خپل لاس سره یې د خمچي ګوتې نیمه حصې ته اشاره وکړه او غر خاورې وګرځېدی ډېر عجیب هیبتناکه او شانداره حالت دی موسی علیه السلام ورته ګوري غر شوري ټوټه ټوټه کیږي سره تویږي او خاورې ځینې جوړیږي ډېر عجیب او عظیم حالت دی دغه حال د عظمت او هیبته پر موسی علیه السلام بهوشي راغله الله جل جلاله فرمایي وخر موسی صعقا او موسی علیه السلام دغه هیبتناک حال په لیدلو بهوشه ولوېدی غزار سو فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين کله چې موسی علیه السلام پر هوش راغلی نو یې وویل یا الله ته له ټولو عیبو څخه پاک یې او تا ته مې د داسې شي د غوښتنې څخه توبه ده چې په هغه سره نه یم امر کړل سوی او زه په خپله زمانه کې اول مؤمن یم یعنی الله جل جلاله تر دې ډېر لوړ دی چې د کم مخلوق سره دې مشابه وي او دغه فنا کېدونکي سترګې دې د هغه جل جلاله د ابدي ذات د لیدلو توان ولري سبحان الله کمه علامه کمه معجزه به تر دغه لویه معجزه او لویه علامه وي چې د الله جل جلاله د نور لږ آثار پر یوه لوی او غټ غره ولویږي او هغه غر دې په څو لحظو کې نیست او نابود سي دا د الله جل جلاله قدرت او عظمت دی بیا نو الله جل جلاله ورته وفرمایل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله جل جلاله وفرمایل یا موسی ما ستا د زمانې تر ټولو خلقو ته زما په پیغام او زما په بې واسطې خبرو سره اختیار کړي او غوره کړي یې نو واخله هغه څه چې موږ تا ته درکړي دي او د الله جل جلاله د شکر کوونکو بندگانو څخه اوسه یعنی یا موسی که ستا هغه زما د لیدلو غوښتنه پوره نه سوه خیر دې وي خو دغه شرف او امتیاز لږ شی نه دی چې ته مې خپل رسول وګرځولې تورات مې درکړي بې له واسطې مې خبرې در سره وکړې الله جل جلاله تورات ورکړي چې پر لوحو د ډبرو پر تختو لیکل سوی و دغه لوحې یا تختې چې تورات پر لیکل سوی و د ډبرو وې الله جل جلاله فرمایي او موږ لیکلي و موسی علیه السلام ته په تختو لوحو کې هر هغه څه احکام چې دی په دین کې ورته اړ و موعظه نصیحت او تفصیل د هر شي لپاره او بیا مو موسی علیه السلام ته وفرمایل نو واخله دغه د تورات تختې په پوره عزم او قوت سره او خپل قوم دې امر کړه چې په ډیرو شو احکامو دغه تورات دې عمل کوي او ژر به د فاسقانو د استوګنې ځای دروښیم چې په دنیا کې تباهي او په آخرت کې دوزخ دی یعنی موږ په دغه تورات کې موسی علیه السلام ته ټول هغه څه لیکلي وه چې د علیه السلام په خپل دین کې احتیاج ورته درلودی د پند او عبرت نصیحتونه مو ورته لیکلي وه د ټولو احکامو تفصیل مو ورته لیکلی و لکه حلال او حرام امر او نهی قصې او عقاید پخواني اخبار او غیبي شیان نو الله جل جلاله ورته وفرمایل دغه تورات یا د تورات تختې په پوره عزم او قصد جد او اجتهاد سره واخله او خپل قوم دې د هغه څه په عملي کولو سره امر کړه
چې الله جل جلاله ستاسې لپاره شریعت ګرځولی دی او هر هغه څوک چې له دوی یا نورو انسانانو څخه شرک اختیار کړي زه به په آخرت کې هغو ته د فاسقانو کور وروښیم یعنی ورداخل به یې کړم چې هغه د الله جل جلاله هغه اور دی چې د خپلو دشمنانو دپاره یې تیار کړی دی. نو موسی علیه السلام په دغو 40 شپو کې د الله جل جلاله هغه امرونه لاسته راوړه چې په تورات کې لیکل سوي وه. خو په دغه موده کې چې موسی علیه السلام له خپله قومه راوتلی دی او دلته په جبل طور کې شپې تېروي، هلته په بني اسرائیلو کې ډېرې خطرناکه واقعې پیښېدې او پیښې سوې چې اوس به په تفصیل سره بیان کړل سي. کله چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه راجلا سو او د تور غره ته د میقات لپاره ورغلی، الله جل جلاله ورته وفرمایل وما اعجلك عن قومك يا موسی، او څه شي تلواري کړې چې تر خپل قوم د مخه راغلې یا موسی. قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. موسی علیه السلام وویل دوی هغه دي تر ما وروسته راپسې رارهي دي او زما ربه ما تا ته په راتلو کې د دې دپاره تلوار وکړئ چې زما څخه ډېر راضي سي. ورونو، موسی علیه السلام د تور غره ته ولاړی، مګر بني اسرائیل په موسی علیه السلام پسې نه ورغله. نو د 40 شپو د میقات په آخر کې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. بشک موږ ستا قوم تر تا وروسته په امتحان او ازمایښت کې واچاوه، ستا قوم مو امتحان کړي او دوی سامري چې د بني اسرائیلو څخه یو سړی دی ګمراه کړل، له دینه یې واړول. د مخه تر دې چې موسی علیه السلام د جبل طور څخه خپل قوم بني اسرائیلو ته ولاړ سي، الله جل جلاله د د قوم په ګمراهي خبر کړي چې ستا قوم می امتحان کړي او هغه ګمراه سو، او د دوی د ګمراهۍ سبب هم د بني اسرائیلو څخه یو سړی دی چې سامري ورته ویل کیږي. پس له هغه چې د الله جل جلاله سره د موسی علیه السلام موعد پای ته ورسېدی او د تورات لوحې یا تختې یې واخیستې چې په هغو کې وعظ، حکمت او د الله جل جلاله امرونه وه او د بني اسرائیلو دپاره دغه تورات شریعت او قانون کښېښول سو، نو موسی علیه السلام بیرته بني اسرائیلو ته راغلی. الله جل جلاله دغه د موسی علیه السلام د بیرته راتګ او رجوع حال په سورة طه کې راته بیانوي او فرمایي فرجع موسی الى قومه غضبان آسفا. نو موسی علیه السلام خپل قوم ته په داسې حال کې راغلی چې ډېر غضبناکه، ډېر غمجن و. موسی علیه السلام له قهره او غضبه ډک و، متحسر، حزین، غمجن او افسوس کوونکی و چې دوی ولې او څنګه دغسې کار کاوه. اوس نو د موسی علیه السلام په غیاب کې دلته په بني اسرائیلو کې څه پیښه سوې وه؟ قصه داسې وه. موسی علیه السلام خو خپل قوم ته ویلي وه چې زه 10 ورځې وروسته راځم. کله چې 10 ورځې پوره سوې او موسی علیه السلام نه راغلی، بني اسرائیلو یو د بل سره وویل یوه واقعه پیښه سوې ده چې موسی علیه السلام نه راغلی. هارون علیه السلام قوم ته وویل شاید زموږ څخه کومه ګناه پیښه سوې وي، نو هغه زر او زیورات، هغه ګینې چې ستاسې سره دي هغه راټولې کړي او رایوړئ. ورونو، د بني اسرائیلو د ښځو سره څه زر او زیور ورسره وه چې دغه زر اصلا د دوی نه وه، بلکې دا د فرعون د قوم د قبطیانو او مصریانو زر او زیور وه چې د بني اسرائیلو ښځو په امانت ځینې اخیستې وه. دا ځکه چې د بني اسرائیلو ښځو زر او ګینې پسول نه درلودل، نو که به کم واده یا د مناسباتو ځایو ته تلې، د خپلو همسایګانو، ګاونډیانو یا هغه نږدې ښځو څخه به یې زر او زیور په امانت غوښتل او هغو ښځو هم ورکول. اوس چې بني اسرائیل
ناڅاپه او په بېخبري کې راووتل. هغه پردي او د نورو ښځو امانت زر یې هم ورسره راویستل. څرنګه چې دغه زر او زیور د دوی مال او ملک نه وه، نو هارون علیه السلام ورته وویل ښایي د دغه کار په سبب موږ ته عقاب او سزا راغلی وي، ځکه د دغو زرو استعمالول یا د ځان ملک ګرځول تاسې ته نه دي روا، او اوس یې بیرته هغه خپلو مالکانو ته هم نسئ وردولی. نو ټوله پردي زر راټول کړئ او دلته یې ښخ کړئ. بني اسرائیلو هم هغه امانت او پردي زر راټول کړه، ځکه یې وکیندل او هغه زر یې ټوله ښخ کړه. د بني اسرائیلو څخه یو نفر چې سامري ورته ویل کېده او زرګر و، پټ ورغلی، دغه زر یې واخیسته او د دغو زرو څخه یې د غوا کوچنی زوی چې څوک سخوندر، څوک ګیلګی او څوک خوسی ورته وایي جوړ کړي، او څه هغه خاوره چې د رسول له قدمه څخه یې اخیستې وه پر دغه ګیلګي وپاشل. د رسول څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. د الله جل جلاله دا اراده وه چې بني اسرائیل امتحان کړل سي، نو یې دغه سامري ته دا قدرت ورکړي چې جبریل علیه السلام وویني. ده هغه شیان لیده چې نورو نه لیده، نو ده ولیده چې جبریل علیه السلام پر آس سپور دی، او دغه آس چې د مځکې پر هر ځای پښه کښېږدي پر هغه ځای سمدستي واښه راپورته سي، لکه په دغه پښه کې چې ژوند موجود وي، یعنی نورو شیانو ته ژوند ورکوي او په ژوندي کېږي. پر هر ځای چې کښېښول سي هغه ځای ته ژوند ورکړي. سامري چې دغه حال او کیفیت ولیدي، نو یې د هغو خاورو څخه کم چې د جبریل علیه السلام آس پښه پرې ایښې وه یو موټ خاورې راواخیستې. کله چې د دغو زرو څخه ګیلګی جوړ کړي، نو یې هغه خاوره پر وپاشل. د دغې خاورې له اثره دغه ګیلګي آواز کاوه، نارې یې وهلې، د ګیلګي غوندې غږونه یې کول، او سامري به بني اسرائیلو ته ویل موسی علیه السلام ورک سو. موسی علیه السلام تللی دی، په خپل اله پسې ګرځي، او د ده اله دلته زموږ سره دی. دغه ګیلګی د موسی علیه السلام رب او اله دی، العیاذ بالله. سامري به نور هم وویل موسی علیه السلام به بیرته راسي او زموږ سره به یو ځای د دغه ګیلګي عبادت کوي. د سامري په دغو خبرو ډېر بني اسرائیل خطا وتل او د دغه ګیلګي په عبادت کولو یې شروع وکړه. خو هلته لږ داسې کسان وه چې د دغه ګیلګي عبادت یې ونه کړي او ویل نه، موږ تر هغو انتظار کوو څو موسی علیه السلام راځي. دوی به ویل موسی علیه السلام خو زموږ سره 10 ورځې وعده کړې وه او نه راغلی، نبي خو وعده خلافي نه کوي، نو موسی علیه السلام ولې وځنډېدی؟ ښایي د سامري خبره حق وي، مګر موږ به څه موده نور هم انتظار وکړو. نو دغو لږو لپرو نه د ګیلګي عبادت وکړي او نه یې د سامري خبره مطلق درواغ وبلل، بلکې متردد او په شک کې وه. نو په ټولو بني اسرائیلو کې پر ثابته او یقیني عقیده بل څوک نسو پاته بې له هارون علیه السلام څخه. یوازنی څوک چې پر حق او ثابته عقیده پاته و هغه هارون علیه السلام و. د دغې واقعې په سبب موسی علیه السلام په قهر او غضب، حزن او حسرت خپل قوم ته راغلی. الله جل جلاله په سورة طه کې فرمایي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. نو موسی علیه السلام خپل قوم ته په داسې حال کې راغلی چې ډېر غضبناکه، ډېر غمجن و. ویل ای قومه، آیا ستاسې رب عز وجل ستاسې سره نیکه او ښه وعده نه وه کړې چې تورات درکوم؟ آیا پر تاسې دغه وعده اوږده سوه؟ زه فقط 10 ورځې وځنډېدم، تاسې کفر اختیار کړئ. او که تاسې اراده کړې وه دا مو غوښته چې پر ستاسې د رب له طرفه غضب نازل سي، نو تاسې هغه زما د وعده خلافي وکړه.
ما درته ویلي وه چې تاسې به په ما پسې راځئ، دلته به نه پاتې کېږئ او تاسې نه راغلاست. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بني اسرائیل وویل موږ ستا د وعده خلافي په خپل اختیار او خپل اراده نه ده کړې، مګر موږ د فرعون د قوم زر او زیورات را سره را اخیستي وه. هغه زر مو د سامري په امر په اور کې وغورځول. ویلې مو کړه نو دغه رنګه سامري هغه شی وغورځاوه چې د ده سره وو، چې هغه د جبریل علیه السلام د آس د قدم خاوره وه، او په دغه ډول سامري په دغه فتنه شروع وکړه. نو راوي ایستی دوی ته یو ګلګی، یو جسد چې د ګلګي غږ یې درلودی. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو د موسی علیه السلام او سامري پاتې قصه به په راتلونکې 15مه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.